دی بل مرګري او تاسو کړی دی هغه دا چې وایي ځوان یم او زه دا غواړم چې یاره ما نه دې ګناه ونشي الله جل جلاله دې زما د عزت حفاظت وکړي ما د داسې څه وظیفه وښایي چې شریعت موافق زما نکاح وشي نو وظایف خو قرآن او حدیث کې ذکر دي موسی علیه السلام چې د مصر نه ووتو د فرعون د لښکر نه لاړو د شعیب علیه السلام وطن ته داخل شو مدین ته نو هلته کې د شعیب علیه السلام لوریانو ته هغه اوبه د هغوی څاروي هغوی خپل څاروي د کوی نه شړل او خلکو خپل څاروي کوی ته راوستل نو موسی علیه السلام وجه دا دوه جینکۍ دومره په حیا کې ولاړې دی سارو باندې اوبه ولې نسکئ نو ورغوته وایي دا ولې تاسو دا خپل څاروي شړئ ای ودې زمونږ پلار بوډا دی و ابونا شیخ کبیر زمونږ پلار بوډا دی هغه دا څاروي سره ولی نشي او موږ راغلي موږ دا څاروي سره وو خو تر هغې پورې موږ خپلو څاروو باندې اوبه نشو څکولی حتی یصدر الرعا تر دې چې دا خلک خپل څاروي ماړي کې ولاړ شي نو دغه موسی علیه السلام دله د اوبه راوخې په څاروو باندې وله اوبه وڅکولې او لاړ یو طرف ته کېناستو او دا دعا یې وکړه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ای ربا چې ته ما باندې سم نازل کی یعنی مالا سم نازل کی سم ما ترا کی سم ما تراولیږي یا الله نو زه هغې ته محتاج یم کوم خیر تا ما ته راولیږلو دا دواړه جینکۍ لاړې کور ته شعیب علیه السلام ته حل وي چې داسې یو ځوان راغلی و ډېر زیات امانتدار ځوانو امانتدار ځکه وي چې موسی علیه السلام دی ته کتلي قدرې نه دي چې کله یې ورته وکړي دا خو زنانه دي بس هغې نه پسې ورته کتلي قدرې نه دي شعیب علیه السلام یې ورشئ دا ځوان ما ته راولئ اج یو تفصیلي واقعه دا بیا ورته شعیب علیه السلام وفرمیل انی اریدو زه اراده لرم چې په دې دوو لوریانو کې د یو لور نکاح تا سره وکړم نو بیا موسی علیه السلام سره د شعیب علیه السلام د یو لور نکاح شوې ده نو موسی علیه السلام پیغمبر دی شعیب علیه السلام پیغمبر دی موسی علیه السلام زوم شو شعیب علیه السلام سخر شو دانه پیغمبران هم دي عجیبه ښکلې خبره دا ده بل دا چې موسی علیه السلام دا دعا ویلې وه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ای ربا چې تا ما ته کوم خیرم نازل کو زه هغې ته محتاج یم نو دا دعا د نکاح دپاره ده دا دعا وایي انشاءالله ځوانانو ته به ښکلي نکاحونه میلو شي دعا ده ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر دا دعا وایي او د نکاح دپاره چې کومه خرچه وشي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د درو کسانو مدد په الله جل جلاله باندې لازم دی چې الله به مدد کوي ایږي یو کس هغه دی چې هغه د دې دپاره نکاح کوي چې زه خپل ځان د ګناه نه بچ کړم وایي الله تعالی په خپل ځان باندې دا خبره لازم کړه چې زه به د مدد کوم حالانکه الله باندې څوک څه شی لازمولی نشي خدا الله تعالی د فضیلت د وجه نه علما لیکي تفضلا د فضیلت د وجه نه او د ډېر خوشحالۍ د وجه نه الله تعالی په ځان دا لازمه کړې ده چې الله تعالی بدی سړي امداد کوي نو دا دعا ویل پکار دي دې سره انسان ته ښکلي نکاح ملاویږي رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر او طریقه یې دا ده چې سحر او ماښام یې درې ځل وایي او بهتره خبره چې هر مونځ نه پسې یو ځل وایي نو ښه خبره